محبت د رسول هغه به تر ټولو موږ ته اهم شی وي. محبت د رسول، مینه د رسول هغه به تر ټولو موږ ته زیاته قریبه وي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په تاسې کې یو څوک هم تر هغه وخته پورې مسلمان نسي جوړېدلی چې تر څو پورې دی زما سره زیاته مینه ولري د خپل پلار، د خپل اولاد، د خپلې زنانې، د خپل فامیل، د هر څه څخه زیات ما سره چې کوم څوک مینه لري همهغه کس مسلمان دی. د دنیا ټولې مینې هغه محبت بې وفا دی سوای د رسول الله. چې کوم چا د رسول الله سره مینه وکړه، په صفا زړه یې ورسره وکړه، په اخلاص یې ورسره وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې کس شفاعت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه کس د ځانه سره جنت ته بیایي. نن موږ په ژبه باندې دا وایي چې موږ د رسول الله عاشقان یو، موږ د رسول الله سره مینه لرو، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې، په مینه کې پر دې ژیره مبارک دغه یو سنت باندې عمل نسو کولی، یو مسواک نسو وهلی، یو تسبیح په لاس کې نسو ګرځولی، پیسې نسو راپورته کولی، او دغسې د رسول الله هغه سنت لباس چې دی، کالي چې دی، دغه هم نسو اغوستلی، او په خوله باندې وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان یو.